چې زموږ د هرې ویډیو په باره کې خبر درکړل شي نو اول سبسکرایب او بیا خوا کې ورسره د بنګړي نشان ووهئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړه خوشحاله واوسئ. یو ځل بیا درته پښتو هیلث کیر چینل ته ښه راغلاست وایم. د خېټې یا د نس باد نن در سره د خېټې یا د نس باد په اړه مطلب شریکوم. د هغه څخه مخکې که مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ. په ګېډه کې د خوړو د هاضمې له امله په خېټه کې باد جمع کیږي او خېټه پړسېدلې وي چې دې ته د خېټې نفخ یا د نس باد ویل کیږي. اسباب یا سببونه یعنی ولې رامنځته کیږي: په معده کې التهاب، زخم او یا غوټه پیدا کېدل، د تریخ التهاب، خوړلو او څښلو کې زیاتوالی او کله کله د غم او غوسې له امله هم خواړه په معده کې نه هضمېږي او باد ترې پیدا کیږي. نښې نښانې: خېټه پړسېږي، پر زړه باندې بوج محسوسېږي، د زړه ضربان زیاتېږي، له ارګمي یا ارګو سره باد خارجېږي. د مخنیوي لارې چارې: اول، باید د سګرټو، نسوارو او پانو څخه پرهیز وشي. دوهم، چای، شودې، کوکاکولا او نور ګاز لرونکي مشروبات شلومبې دې لږ استعمال شي. دریم، خواړه دې کم وخوړل شي، ځان دې ډیر نه مړوي، لږ دې وږی وساتل شي. څلورم، د خوړو خوړلو وروسته دستي او یا په منځ کې اوبه مسخئ، نیم یا یو ساعت وروسته دې اوبه وڅښل شي. پنځم، خواړه دې ورو ورو او ښه وژول شي او بیا دې تیر کړل شي، ځکه د ژر ژر خوړلو سره د یوې خوا خواړه سم نه هضمېږي او د بلې خوا معدې ته هوا ننوځي. شپږم، هره ورځ په پرله پسې توګې سره کار او ورزش دې وکړل شي. اووم، له ارګمي ارګو سره دې خوله ډېره وازه نه شي، ځکه څومره هوا چې راوځي له هغې څخه زیاته بیا نس ته داخلېږي. اتم، له هغو خوړو څخه دې ډډه وشي او یا دې کم وخوړل شي چې معده کې ګاز پیدا کوي، لکه دال، مټر، رومي بانجان، پیاز، ګلپي او داسې نور. نو دغه پورته لارې چارې که عملي کړل شي نو انشاءالله چې مشکل به مو حل شي، او که بیا مو هم مشکل حل نشو نو د هاضمې سیستم مربوطه ډاکټر ته مراجعه وکړئ. خدای دې وکړي چې زما ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي لایک او شریک یې کړئ، او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ، تر څو زموږ د راتلونکي ویډیوګانو باره کې تاسو ته خبر درکړل شي. تر بیا د الله په امان، ستاسو د روغتیا خوشحالي په هیله.